په ناسته سیکس کول کومې ګټې لري؟ په سلامونه او احترامات مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمري نشان ووهئ. څنګه کولی شو چې په ناستې سیکس یا هم کوروالی وکړو؟ لکه څنګه چې یو انسان تر ډیره وخته پورې کوم خواړه وخوري نو دغه راز د هغو خوړو څخه د انسان زړه تورېږي او بیا بار بار نشي کولی تر څو هغه خواړه وخوري. که هغه خواړه که څه هم غوښه وي چې غوښه ډیر خلک خوري او ډیره مینه ناک دي، داسې خواړه چې هغه خلک چې ډیره خلک یې خوري نو هغه غوښه ده. نو که تاسو هم غواړئ چې دغه شانتې سیکس یا کوروالی وکړئ نو باید زه تاسو ته هم ووایم چې کله هم تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو تاسو باید یو شی په نظر کې ونیسئ چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې تاسو سیکس کوئ نو باید هغه سیکس وخت ته تغییر ورکړئ یا هم د سیکس ډیزاین یا هم کوروالی ډیزاین ته تاسو تغییر ورکړئ تر څو تاسو په بله اندازه او په بله هوا سیکس وکړئ. نو که په یو ځای کې تاسو تر ډیر وخته پورې سیکس وکړئ نو تاسو په هغه ځای کې بور کیږئ، یعنې تاسو په هغه ځای کې ډیر تنګیږئ او بیا تاسو نشئ کولی چې بیا سیکس وکړئ. نو دغه راز تاسو خپل سیکس یا هم کوروالی ته هم تغییر ورکړئ تر څو له کوروالی څخه خوند واخلئ. لکه څنګه چې په هر ډول کوروالی کیږي نو دغه راز په ناستې هم کوروالی کیږي. په ناستې کوروالی دې ډول کوروالی ته ویل کیږي چې میړه یا خاوند دې کیني، یعنې لاسونه دې شا طرف ته ولګوي او ښځه دې یوه پښه او بله پښه د خپل خاوند څخه واړوي او خپله شرمګانې د هغه ټوپک ته برابره کړي او سم ډزې دې پرې شروع کړي. دغه ډول کوروالی له هغو ښځو لپاره بیا ډېر ګټور دی کومې ښځې چې د بدن څخه وړې وي، یعنې وړوکي بدن واله وي، غټ بدن واله نه وي، نو دغه ډول کوروالی بیا ډېر خوند ورسره کوي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیوګانو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.